سلامونه ملګرو. په دې برخه کې په څلورم عمده کار باندې سره خبرې کوو، کوم چې د پروژې د مدیریت د انسجامو د مدیریت په برخه کې ترسره کیږي او هغه عبارت ده تغییراتو د کنټرول انسجام دی. دا په دې معنا ده چې د پروژې د شروع څخه وروسته د پروژې د شروع او د ختم په منځ کې د داخلي او بیروني شریکانو له لوري د پروژې د ساحې، بودیجې، مهالویش او یا نورو برخو په اړه باندې د تغییراتو غوښتنه کیږي. که چیرې دغسې تغییرات راوغوښتل سي نو د پروژې د مدیر لخوا هغه ترلاسه کیږي او دغه د تغییراتو غوښتنې تر تحلیل او ارزونې لاندې نیول کیږي ترڅو معلومات وسي چې د دغې تغییراتو مصارف، وخت او خطرونه پروژې ته څه دي او وروسته تر ارزونې که چیرې دغه غوښتنې ممکن او مطلوبې وي هغه تر تاییدي لاندې نیول کیږي او وروسته د تاییدي څخه تر تطبیق لاندې او د نظارت لاندې نیول کیږي او بیا تر هغې وروسته د پروژې د شریکانو سره د هغې ګزارش او پرمختګ شریکیږي.